وی زنانو د پاره چې لا زنانا چې کله پیدا شي جنۍ نو دې مور ته د جنت زیری ملو شي. ادخلها الله بها الجنه. دو جنکۍ وي د نبی علیہ السلام گاون، درې جنکۍ وي درې زیری. عتقا من النار، سترا من النار، حجابا من النار. وی پکور کې ستا لورکۍ ده تا ورته صرف وخندل قدرې خوشحاله شوې پې د دې خوشحالۍ نه الله یو فرشته پیدا کړي او د قیامت په ورځې پورې به تا ته د بخښنې دعا کوي. کوم کور کې چې جنکۍ وي هغه کور ته روزانه 12 رحمتونه زیاتې ګړي راځي. مور و پلار په عملنامه کې د یو کال د عبادت ثواب زیاتې ګړي لیکلی کېږي. په کومه ورځ باندې چې بچی د پیو نه پرې کېږي نو په هغه ورځ ملایکه راشي د پیدایش په ورځ ملایکه راشي نو دا ماشومه په غی کې واخلي. وی څوک چې په دې ماشومه خوشحاله شوی دی الله دې هغه خوشحاله کړي. د پیونه د پرې کولو په ورځ ملایکه راشي وی استأنف العمل. مور ته وی د نوي عمل کوشش کوا زړه کاته دې ټوله کلیر او صفا ده. کومه ورځ باندې د ماشومې واده وي په هغه ورځ باندې د مور و پلار ته د بخښنې زیری میلو شي. لیکن نکاح چې په کومه ورځ باندې وي د نکاح نه وروسته دې زنانه ته روزانه هر یو عمل په 70-80 ګونه باندې زیاتیږي او یا چنده اتیا چنده. د هر شپې د 36 کروڑ کالو عبادت ثواب، هر ورځ د روزې ثواب، بهر چې څومره عملونه په دنیا کې کیږي د هغې ثواب دې زنانه ته په کور کې مفت ملاویږي. دا ولې دې زنانه ته وای دا بیماره ده ناجوړه ده نو دیتا د بدن د هر رگ په عوض کې فتاوی رحیمیه لیکلی دی چې د حج او د عمره اجر ملاویږي. دا بیماره ده په هر سا ورته 1 کروڑ نیکی دي. دعاګانې د ملائکو د دعا په شانتې قبولی. روزانه دیتا د احرام اجر ملاویږي. المحرم د احرام د حج د احرام په 1 قدم 2 کروڑ نیکی ملاویږي. زنانه د خاوند په کور همیشه ورته د جهاد اجر ملاویږي، د رباط اجر ملاویږي. دا د خاوند په کور باندې دا وای د 1 شپې په رباط باندې د 1000 کالو ګناهونه الله معاف کوي او د 1000 کالو د عبادت ثواب ورته ملاویږي او د قیامت پورې د دې اجر لیکل کېږي. دا دومره ثواب زنانه او ته چې د یو ماشوم په خوراک باندې د یو انسان د ژوند کولو اجر، د یو ماشوم په خوراک یو نیکی چې په هغې کې په جنت کې یو محل ملاویږي. 70,000 د هغې کمرې دي، د هرې کمرې 70,000 دروازې، په هر دروازه 4 کروڑ 90 لاکھ ملائکې به د دې استقبال کوي. 4 کروڑ 90 لاکھ صرف دروازې دي. دې زنانه ته دا دومره اجرونه ولې ملاویږي؟ وای دا یو کس په ډوډۍ باندې دا زنانه
و خندق د جهنم نه لري شي. هر یو خندق 200 کاله دی. یو پیاله چی باندې په یو پیاله اوبو باندې وای دا ټول اجرونه دې زنانه ته ځکه ملاویږي چې دا د یو ماشوم مور به جوړیږي او دا به د ماشوم دینی تربیت کوي. دا هر څه چې دې ته ملاویږي دا د ماشوم په تربیت ورته ملاویږي. وای په کومه ورځ چې دا بچی د الله نوم واخلي، الله، ابو او امی او انکل او دا نومونه رسته دي مخکې د الله نوم. د دې مور مخکینی ټول ګناهونه معاف. بچی سبق له روان دی نو په اول بسم الله باندې دې مور ته دې بچی شپږ کسان الله په اول بسم الله باندې وبخي. په اول بسم الله باغې کې دا بچی دی د مور او پلار دی، استاد دی د هغه مور او پلار دی. بچی قرآن خلاص کی د مور او پلار مخکینی ټول ګناهونه معاف. بچی سبق ل روان دی د الله راغلی عذابونه د ماشومانو په سبق واپس کیږي. تعلیم الصغار یطفئ غضب الجبار. د الله راغلی عذابونه واپس کیږي. بچی سبق ل روان دی په هر قدم په جنت کی یو خار، مدینة فی الجنة. بچی سبق ل روان دی په هر قدم د یو کال د عبادت ثواب. په داسې حال کې سبا کوي چې د ټول ګناهونه معاف. په داسې حال کې ماښام کوي چې د ټول ګناهونه معاف. د خدای په ځمکه باندې بخلی شوی ګرځي. د الله ملائکې د دې خبرې گواهی کوي چې دا د جهنم نه آزاد دی. دا الله پزمکه دا د اسلام جنډا، دا د امن جنډا، دا الله پزمکه باندې دا د جهنم نه آزاد. دا الله پزمکه باندې دا محبوب ترین خلق، محبوب ترین خلق. نبی علیہ السلام صحابی فرمائے مونږ په مانځه ولاړو، ناسا پن یو سړی د شاته نه راغی، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. دا درې ټکي هغه ووی، الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نبی علیہ السلام فرمایل سلام چې وګرځید من القائل، دا چا دا ټکی وی؟ یو سړی وی جی دا ټکی ما وی. نبی علیہ السلام وہ فرمائل عجبتو لها، زستا دے ٹکو تاریان شم، فتحت لها ابواب السما، دا اسمان کولی دروازے پدے بانے کلاو شوی. ماسٹر کی، ماسٹر کی دیت آغا چابی تاوی چی چابی یوی خود دروازے پہ ټول کلاویگی. ماسٹر کی یو ټکی د دین دا د اسمان ټول دروازې کولاوي، ټول دروازې. نبی علیہ السلام روان دی په سفر باندې، ناڅاپن د ځنګل نه یو आवाज راغی، الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ السلام فرمایل علی الفطرہ، دې سړی حق وی، سچ وی.
وینا پل اغوی اشهد واللہ الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام فرمائل خرج من النار، دا سڑے دا جہنم دا اور نا آزاد شو. فسبق القوم، دی خلق ور منڈ کڑا، چی ور منڈ کڑا فاذا هو راعی الغنم، یو بیزوگر دے بیزی ساتی شپنکے دے، خدا مانزه وقت دے نو آغا مانزه لزان لا صادر غرزول دے منز کئی خو مخ کی بانگ وی او دا مانزه تیارے کئی. وی دا غرب پا سر کی او سڑے دا مانزه پا وقت کی بانگ ہوئی، بیا اقامتو کی اللہ دمر ملائکی ولیگی چی جنود اللہ پا لخکر بانی ملائکی چی پا دپسی ودریگی. نو که زنانو تا دا حکم دے چی دا دا جنت پا کم دروازه زینو تلیشی، دا زنانو دعا قبلیگی. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، زنانا دا دا رمضان روجی نسی، پینزوانا منزون کئی، دا خپل حیا پردے خیال ساتی، دا خپل بچو پرورش کئی، دا دا خاون فرمان بردار وی چی دا جنت پا کوم دروازه بانی زینو دات لیشی، پا کوم دروازه. دا دی بچے مرشی جنت کی والا پا ایڈوانسو کی محل تیار شی بیت الحمد. او کله چی دا زنانا دا قیامت پا ورزی دا قبر نرا پاسینو دا جنت دا ہر دروازی نبا دیتا آواز کیگی، او چی پا کوم دروازه بانی دا زینو بچے بورتا ولاڑوی استقبال دا پارا. دلونو مور دا نبی علیہ السلام فرمائی زاو دلونو مور با دا قیامت پا ورزی دو گوتی گاونڈیو. دلونو مور دا وی کدا سوجہ بانی دوزخ تزی دا جہنم پا کم دروازہ بانی زینو لور با وطولاڑی واپس کئی بے دا جہنم دا دروازینا، لور با وطولاڑی دا با واپس کئی بے. کمی زنانا خپل بچو تا کونتونو کو نبی علیہ السلام فرمائی دا جنتی زنانا دا، دا دے بچو پا وجبہ اللہ دا جنت تا بوزی، دے خپل زوانی دا بچو دا پارا خاورک للا. دا دمر اجر کا زنانا تا ملاوی گی، آغا پا دے ملاوی گی چی دا با دا خپل بچی دینی تربیت کئی. آغازو اکثر قصہ کو مالکا اسواتے و بنیرے دوانا چرتا بنیرے دے نو انگریز بے میل مشوی، نو آغا انگریز و تاوی چی علاکا آغا و تا پای پیش کری دی، وی what is this؟ نو آغا بنیرے و تاوی چی this is دود، دا خو پای دی. نو وی what is دود؟ پای ستاوی. نو آغا وی this is the production of بھینس، دا دا میخ پیداوار دی، دا دا میخ نا پای پیدا کیگی. آغا وی what is بھینس؟ دا میخ ستاوی. آغا وی بھینس is the wife of سانڈا، دا دا سانڈا خزدا. جو آغا انگریز بیار یان سوچو what is سانڈا؟ دا سانڈا سچے دے. آغا وی سانڈا is the father of کٹے، دا دا کٹی پلار دے. جو آغا با بیا تپوس کرے what is کٹے، خدای دے غر کا انگریزا زانتا انگریز ہوئے او ٹک انگریزی دلن درزی، او تو لاٹ سے چاہتا مخی انگریزی دکنو بیا زمان سر انگریزی ہوایا. منگو مخپل بچو تا داج دکو what is کٹے، او this is انارا، او this is پیشو، او this is باتنگانا، او this is باز. او اپا دی خوشحالی گو رما بچی 1 to 10 انگلیش انسیز دا کڑی دی، انگلیش انسی والا ورزی. آغا کلاس تا زینو میں آئی کم ان سر،
استاد صاحب ستا کټوی سر نو مخکې هغه دا د هغه سلام دی هلکه مې آیکه من سر استاد صاحب ستا د کټوی سر هلکه خو سلام ورته وښیه السلام علیکم تحیة من عند الله وی دا څه شی دی وی دا سر دی هلکه سر دی که د خره سر دی که دا څه نوم دی هلکه څه سم نوم ورته ووایه او موږ پرې هم خوشحالیږو چې واړه څه ټکې انګریزي ووایي موږ وایو یاره دا زما بچو ډېره ترقي وکړه 20 کاله د دی په سکول کې تیر کړي او دی د 20م ګریډ یې خو دته د اسمان یوه دروازه نه کولاویږي دا انګریزان غټ غټ انګریزان او غټ غټ ډګریانې او غټې غټې سکیلونه او څه خو دا چرته لوز نشته چې د جنت دروازه به ورته کولاو شي د خدمت اجر به ورته میلاو شي که مسلمان دی محنت یې وکړو ډاکټري زده کړه انجینري زده کړله دا داسې دی لکه سړی چې ترکاڼي زده کړي نو ترکاڼي زده کړه نو ترکاڼ ماما ته په ترکاڼۍ باندې ټیک د جهاد اجر ورته میلاویږي چې د خپل بچو له خرچه ګټي لیکن دا دی چې کوم اجر چې طالب العلم ته میلاوي دا اجر الو میلاویږي چې د 20 کاله پس په ډیوټۍ شي او بیا مزدوري کوي او په حلاله مزدوري کوي او په حلاله سروس کوي او خدمت کوي او دا وروسته خبرې دي زمالا طالب العلم بچه پیدا شوه نه دی او مور ته د جنت زیره مور ته د جهاد زیره مور ته د احرام زیره مور ته د 36 کروڑ کالو عبادت زیره د بچی په خدمت کې مور شپرون کړه او یو غلامانو آزادولو اجر په یو غلام د جهنم نه د آزادۍ زیره دی بچی قرآن اول د الله نوم واغس مور ته د جنت زیره بسم الله ختم کړه د مور ته د ټولو ګناهونو د معافی زیره بچی لا د کور نه صرف چپل اغوستی لا نه دی او جمعات ته روان دی دته د ټولو ګناهونو د معافی زیره بچی د دین سبق زده کول روان وي دته د اسمان نه د الله فرشته ولا راکوزیږي او وزر ورته غورځي او کده په دې حال کې مړ شو شهید بمري په کوم ورځ چې د قرآن ختم وي او یا شپېته زره ملایکې د قرآن ختم له راځي شپېته زره څومره مسلمانان چې ختم له راغلي نو د هر یو سړی به د دې ختم نه وس د ځان سره یوه دعا وړي قبول شوي دعا د قرآن د ختم په وخت کې دعا قبلیږي دا یو تربیت دی د خپل بچو د دین تربیت وای حافظ قرآن وستاسو د خطیب صاحب نه واورېد هغه د قرآن فضایل بیان کړو په کوم قبر کې د قرآن حافظ وي قاری وي نو دغه قبر او یا زره ملائکه به روزانه د قبر زیارت لراځي دا کوړی خټک رساله ده او یا زره ملائکه روزانه قرآن ویون کے قبر تا کوز کا قبر بے نشی سوزولے دا قبر بے نشی خاوری کولے حضرت ابو ہریرہ فرمائی یو سڑی سورہ اخلاص ہوئی نبی علیہ السلام فرمائل وجبت خلقاریان سوچی دا سڑے سوکو نبی علیہ السلام فرمائل دا پا یو قل ہو دا پارا جنت واجب شو دا کور پا دروازه یو پیر قل ہو اویلا دا کور نا دا گرگاون نبا اللہ نیستی ختم کی مقبرہ کی یو لس پیر قل ہو اویلا او دا ثواب مقبرے والاو تا او بخو نو د مړو په تعداد به خدای تعالی نیکی درکړي د مړو په تعداد باندې په
تبوک په غزا کې نبی علیہ السلام د مرګرو سره دی. جبریل امین راغی یا رسول الله تاسو غواړئ د معاویه ابن معاویه جنازه وکوي؟ ولی نه؟ 2.5 میله ځمکه ده، دا ملایکو را لنډه کړه. د معاویه کټ ملایکو اوچت که. 2 صفه د ملایکو جنازې لراغله، په هر صف کې 90,000 ملایکې وي، 70,000 ملائکه. ملائکو جنازه کړی دا، نبی علیہ السلام جنازه کړی دا. مړی په مدینه کې دی. نبی علیہ السلام د تبوک نه 800 میله لرې نه جنازه کوي. جبریل امین په جنازه کې موجود دی. 1,40,000 ملائکې موجودی دي. چا تاسو کو چې جی دا دومره ثواب په سم ملاو شو؟ وی بحبه مع سورة الاخلاص. دا سړی په قلهو باندې مین. یو سړی په خپل کور کې سوره فاتحه آیت الکرسی سحر وی. علامه طحطاوی رحمت الله علیه راغستی دی. تر ماښامه پورې به دا کور الله د بدو سترګو نه، د پیریانو او د انسانانو د بدو سترګو نه به خدای بچ ساتي. په کوم کور کې 3 شپې آمن الرسول اوویلی شو، 3 شپې، د قیامت پورې به دې کور ته دننه پیریان نه راځي، د قیامت پورې شیطانان به نه راځي. یو سړی د خپل کور په دروازه 3 پیرې قل هو ووایي، وای د شیطانان آوازو کی چې لکه د دې کور اوزه ستاسو پکې ځای نشته، او دا خلاصه کې چې د دې کور نه چې کله دی قل سوره اخلاص ووایي، دې کور ته به چرته لوږه تنده نه راځي، نهاره به نه راځي. نو زموږ دومره درخواست دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې تاسو به د خپلو بچو دینی پرورش کوئ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق خشیت املاق. خپل بچی د لوږې د یاره مه هلاکوئ. ستا بچی له به الله رزق درکوي چې په الف سے انار او ب سے باز او پ سے پشو باندې ولا رزق ورکوي، نو په الف با تا او سا باندې بوله هم رزق ورکوي او آسمانی رزق بوله ورکوي. پاغه وعده نشته، پدې وعده ده. یا په بازار کې چرته ته چرته په کار کې عاجز او په ورکشاپونو کې، او دا به موټر سایکل به زده کی او حالته به د هغې مصریتوب زده کی او 100 روپۍ وله ورکوي، او ماښام چې راځي د هغه نه تک تور نروټ جوړ شوی پیشو، تک تور، او سحر تلی دی موز هغه نه پیژني، کلمه هغه نه پیژني، پلار مور. نو شپې راشي کور ته، هغه صرف د وړوکوالي نه یوه خبره زده کوي چې پیسې د دې سړي نه به څنګه پیسې وکاږم او څو پیسې به ترې اخلم، په څومره کې به دی رسومه. نو بیا چې یا بدک جوړ شوی د بدګانو سره ګرځي، یا بیا د چرسیانو پوډریانو سره ګرځي، یا بیا د اجرتیانو سره ګرځي. خدای خبر په دې بازار کې خو دغه څیزونه به دی زده کوي. نو ځکه دا د مزدورۍ وخت نه دی، په خپل وخت کې دی بیا زده کړه. دا وړوکوالی د تربیت وخت دی. وای دا مور او پلار د خپل بچینا یا یهودی جوړ کی او یا تی عیسائی جوړ کی او یا تی غل ډاکو جوړ کی او یا تی بل څه جوړ کی، بیا دا پلار خو په قبر کی وی او دا مور په قبر کی وی. خو دا بچی چې څومره څه کوي د هغې ګناه دې مور او پلار ته میلاویږي. ځکه دوی ولا غلط تربیت کړی دی، دوی ولا غلط تربیت کړی دی. نو سوم خیال دې کوشش وکړو ټولو انشاءالله د خپل بچی د الله د رضا دپاره یو خپل بچی قرآن ته کېنول، سبق ته کېنول، مدرسې ته رالیږل. دلته په اوله بسم الله د جنت ځای دی، په اوله بسم الله باندې ستا ته، او روزانه د جنت ځای دی.
او پدی بچی په وجه د بسم الله په وجه د قل هو په وجه د قرآن په وجه د مور و پلار نه په قبر کې خدای عذاب پورته کی. وای کده د مور و پلار کافر هم د دنیا تلی الله به د قبر عذاب پورته کی. نو خپل ځان باندې رحم وکئ، بچو باندې رحم وکئ. د قیامت په ورځ به دا بچه دا مور و پلار به د دې مرۍ نه نسی چې تاسو په دنیا کې مونږ د دې نه محرومه کړیو او خدای زما څه ګناه دی، خدای زما څه ګناه دی. نو دا ختمونه دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی. زمونږ په پښتو کې متل دی دا مې ټول قصور د یار دی. دا ټول د مور و پلار قصور وي. خپل بچی ته صحیح تربیت ونکي، د هغه ښکروري لوی کی، د هغه نه خره او قچره او خنزیره او ماره او لړمه او شادو او ګیدړه او کارغه دا د غلطو صفتونو په هغه کې وغورځئ، ځکه دی وله هغه ماحول ورکي بیا د ټول عمر دا لاسونه مروړي او جاړي، لیکن د ده نه بیا ګاډی تلی وي او بیا د ده وس نه رسیږي. دا وس وخت وي خپل بچی هغه له تربیت ورکه. هغه خپل بچی د 2 کالو شي د مانځه ورته وایه چې لوی شي د 10 کالو مانځلی راوله، د روژې حکم ورته کوه. هغه ته الله وښایه چې ستا بچی لوی شي الله به ورته تا وښي، ستا خدمت به کوي، ستا په قبر به ولاړ وي، ستا په جنازه به ولاړ وي، ستا په غسل کفن تخته باندې به ولاړ وي. دی به روزانه ستا قبر ته درځي او دعا به کوي ای الله زما مور و پلار وبخي، او د ده دا اوښکې به ستا د بخښنې ذریعه جوړیږي. دی به سبق وی، قرآن به وی، هلته به ستا درجه اوچتیږي. 6666 منزله جنت چې ده ته میلاویږي هغه به مور و پلار ته میلاویږي. او په آخرت کې به دی وی چې خدایا دنیا کې د مور و پلار نه لرې ومه، الله زما مور و پلار زما سره په جنت کې یو ځای کا. الحقنا بهم ذریتهم. علم د ډېرې مودې کار دی. چاته چې مور نالې وهي کور ته دیځي. زموږ یو درخواست وي د هر کور نه کم از کم یو بچی خو الله له ورکړي. دا نیت کولی شو که خیري که خیري. دا اجتماع را روانه ده، اجتماع شروع شوې ده. څه کال یې ماشاءالله 15 لکه مسلمانانو دې 16 کې عمره وکړه، بیا 20 لکه مسلمانانو د حج حاضري وکړه. دې وخت کې 15 لکه مسلمانان دا 2 اجتماعګانې دي دې ته به راجمع کېږي. اوله حصه اجتماع شروع شوې ده. الله دې د دې حفاظت وکړي او دا اجتماع دې الله د پوره عالم د پاره د هدایت او دیندارۍ ذریعه جوړه کړي.